مسئولان شهروالی کندهار میگویند کارهای ساختمانی سرک مینا برج در این شهر که 1 کیلومتر طول و 10.5 متر عرض دارد با هزینه 17 میلیون افغانی آغاز شده است. به گفته آنان با ساخت این سرک سهولت‌های در رفت و آمد به وجود خواهد آمد و مشکلات محیط زیستی تا حد زیاد حل خواهد شد. د مینا برج سړک چې د شرکت میوه شمال طرف ته موقعیت لري د لومړي پاس کارونه تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوي وو. اوس یې تازه کریزي پیل شوه چې ډېر ژر به یې دغه کریزي بشپړه شي او یاد سړک به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دوهم فاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم فاز به هم ډېر ژر پیل شي. لومړی فاز تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی او 0.5 متره پلنوالی لري. د 18 میلیون افغانی په لګښت سره په اساسي ډول ورغول شو. باشندگان محل نیز از آغاز کار ساخت اساسی این سرک ابراز خرسندی میکنند و میگویند پیش از این با مشکلات شدید محیط زیستی، گرد و خاک و دشواری در رفت و آمد روبرو بودند. سړک نو تللی هغه پلچک نو جوړ دا ځای نو جوړ د موټرانو د هېڅ چیز لپاره نو جوړ. دا زموږ د کلي لار ده، د هغه بازار ته لار ده، داسې پر درایي کلو یا داسې پر بل خوا کلو. نو اوس زموږ اصلي لار دغسې بله چې و دلته دا سړک چې نه و بیخي داسې و چې د پښو لاره نه و چې څوک تېر شوی وای. بیخي لاره خرابه وس. الحمدلله د اسلامي امارت څخه ډېر مننه چې دغه سړک یې موږ ته جوړ کړي. از سوی دیگر شهروالی کندهار می افزاید که کار سرک دوراهی پنجوایی با هزینه 70 میلیون افغانی ساخته شده و تمامی کارهای ساختمانی آن تکمیل گردیده است.